یو ملګری یو دوه تپوسه کړي دي. یو تپوس دا کړی چې کله انسان مصنوعي غاښونه لګولي وي نو په غسل کې بیا د دې سره څه کوي. او دویم تپوس دا کړی چې په حالت د جنابت کې او یا زنه چې په حالت د حیض او نفاس کې نو ذکر او تلاوت کولی شي کني شي کولی. د اولی مسلې جوابداري علماء لیکلي دي چې کله انسان داسې غاښونه لګولي چې هغه د خولې نه وځي نو د غسل لپاره بیا د غاښونه د خولې نه وکاږي. او که چېرته دا غاښونه فکس او فکس لګېدلي وو نو بیا د غسل لپاره دا ویستل لازمي او ضروري نه دي. او د دوی مسلې جوابداري چې په حالت د جنابت او حیض او نفاس وغیره کې ذکر د انسان لپاره جایز دی. یعنی که کلمه طیبه وی لا اله الا الله، استغفار وی سبحان الله، الحمدلله، هر قسم ذکر د جنوبي سړي ته او حایزي زنانه ته او نفاسي زنانه ته دا جایز دی، دا کولی شي. علماء دا هم لیکلي چې د اذان جواب هم ورکولی شي. او دې نه علاوه په حالت د جنابت او د حیض او د نفاس کې د قرآن پاک تلاوت کوله دا ناجایز او حرام دی.